الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. البقرة. وقال رسول صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت بسم الله الرحمن الرحيم: وقولوا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام في الصلاة. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، الله تعالی ورځ په قیامت باندې په خلاص عمل نامه درکا. کوم آیات شریف میں چې اولوست، الله جل جلاله فرمایي: حافظوا على الصلاة، په مانځه باندې محافظ وسیږئ او حفظ کې وساتئ او په ادا کې وساتئ. والصلاة الوسطى، وخصوصا صلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين، او د الله د پاره ودرېږئ په داسې حال کې چې یریدونکي د الله نه او اوامر د الله مو ټول منلي وي. حافظو د الله جل جلاله دا امر کول، حافظو علی الصلاة په مانځه باندې. د مانځه یو بهتري همدا ده چې الله جل جلاله ته ډیر سړی نږدې کیږي او د الله سره خبرې کول دي. نو ځکه الله تعالی وایي چې په دې باندې خپل حفاظت وکړئ، په دې باندې خپل سکون راولئ او په دې باندې خپل ټوله توجه ورته جلب کړئ. او بیا خصوصا والصلاة الوسطى، په ټولو صلاتونو کې ممتاز او مونځ چې دی هغه صلاة الوسطى دی. صلاة الوسطى کې علماو ډیر زیات اختلاف کړی او ډیر زیات اقوال پکې راغلي دي چې صلاة الوسطى نه د سحر مونځ غرض دی، د ماسپښین مونځ غرض دی، د ماسخوتن دی، د ماښام دی، کوم یو کې غرض دی. خو د ټولو علماو اکثریت دا وایي چې الصلاة الوسطى د دې نه د مازدیګر مونځ دی، ځکه چې دا وسطا طریقه باندې په خپله دلیلا او عقلا او منطقا هم دا په وسطا کې یا په منځ کې واقع شوی دی. ځکه د سحر مونځ او د ماسپښین مونځ یوې ډډې ته وي، د اول وخت کې وي، او بیا د ماسخوتن او د ماښام بل وخت کې وي. او د وسطا کلمه یا لغت یا لفظ دا په همدې باندې برابریږي چې دا به هغه د منځنۍ مونځ وي او دې ته د مازدیګر مونځ ویلی کېږي. او دا مازدیګر مونځ ځینې علما وایي چې سړی ستړی ستومانه وي او یا کار کې بوخت وي، نو دې دپاره یو خو دا دی چې باید خپل کارونه بس کړي او راشي د مانځه د مازدیګر ته. او بل دا دی چې د ستړیا په وخت کې سړی مونځو کې الله جل جلاله د هغې هغه ټوله سعیه نه ضایع کوي او د هغې زحمت نه ضایع کوي. او بیا فرمایي الله جل وقوموا لله قانتين، او بیا د الله دپاره ودرېږئ، داسې حالت کې ودرېږئ چې یریدونکي یاستئ او د الله تعالی نه لړزېدونکي یاستئ، او د الله دپاره په ادب او په تهذیب سره ودرېږئ، او په داسې اداب باندې چې ستاسو ټول جوارح د الله طرف ته متوجه وي. په داسې قانتین په داسې ترتیب باندې ودرېږئ. 238 آیات البقره. بیا د دې آیات په مقابل کې دلته مخکې چې ما حدیث ورسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باب فی نسخ الکلام ترمیزی په دې باندې داسې باب جوړ کړی دی چې هغه باب چې په هغې کې نسخه د کلام شوې ده فی الصلاة، په مانځه کې، یعنی منوالی راغلی دی په مانځه کې د خبرو کولو. عن زید بن ارقم رضی الله عنه قال: كنا نتكلم، دا وایي چې مونږ، دا صحابي وایي چې مونږ به خبرې کولې خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې په مانځه کې وروسته ولاړو. فی الصلاة، په مانځه کې. یکلم الرجل، بیا به سړي به خبرې کولې منا، زمونږ سره، یو بل سره به یعنې خبرې کولې. صاحبه، یعنې د خوا کې به چې څوک و د هغې سره به خبرې کولې. الی جنبه، هم به ملګری و هم بیا په خوا کې ولاړ، دا به ورسره حتی نزلت، تر څو پورې چې نازل شو همدغه آیات چې ما ولوستو: وقوموا لله قانتین فامرنا بالسکوت. بیا مونږ ته امر وشو په دې باندې چې مونږ سکوت وکړو او مونږ داسې ودرېږو.
بیا علما داسې ترجمه کوي چې یو خو دا دی چې خبرې منې شوې او بل دا دی چې ډېر په ادب او په درنښت باندې ودرېږئ او بل دا دی چې خبرې به پکې نه کوئ او بل دا چې کله به یو بل ته ګورئ به نه او کله به داسې هم نه کوئ چې توجه هم بل خواته ځي بلکې ټول آداب او تهذیب به په مانځه کې مراعات کوئ تر څو پورې چې د الله تعالی رضا حاصله کوي او په دې باندې راضي شي الله جل جلاله. نو په مانځه کې خبرې کول منې شوې او بیا وروسته د هغې نه د ټولو نه ښه مونځ دا دي چې نه پکې کلام وي او نه پکې ښه وي صرف د الله تعالی سره سړی مطابق شي او د هغې سره وشي او د کلام په وخت کې علما په دې نور علما خپل نظرونه وړاندې کوي خو کله سړی یو کلام وکړي او په سهوه باندې پاتې وي دا دې دوباره بیا د دویم ځل باندې دې مونځ وکړي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي هغه فرمایي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال وکړي أي العمل أفضل کوم یو عمل بهتر او افضل دی قال الصلاة على وقتها په خپل وخت کې صلات فلهذا منځ فضیلت په حدیث کې هم بیان شوی او الله تعالی هم حکم کوي چې قانتین ورته ودرېږئ نو په دې لحاظ باندې د منځ کې خبرې کول یا هغه شؤونات چې د دنیا باب کې دي یا د دنیا فصل باب دی هغې په نظام وساتئ. دویم حدیث شریف کې وایي چې باب ما جاء في الصلاة عند توبة د توبې د مونځ په باره کې راځي چې عن اسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا يقول إني كنت إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله دی وایي چې کله به ما یو د صحابي نه یا د چا نه به مې حدیث واورېده علي رضی الله عنه فرمایي چې ما به حدیث واورېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث نفعني الله منه په دې باندې بس ما ډېره نفع رسېدله او ما ته به ډېره ګټه کېدله او زه به ډېر زیات خوشحالېدم بما شاء ان ينفعني ځکه چې ما ته به د دې نفع رسېده واذا حدثني رجل من اصحابه او که چېرته به یو صحابي د داسې خبرې کولې چې هغه به ما ته بیا خبرې کولې یا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث راته تکرارو استخلفته فاذا حلف لي صدقته وایي ما به ورته ویل چې په دې حدیث باندې ته قسم وخوره چې دا رښتیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی نو هغې به بیا دا تصدیق وکړه او قسم بیا خو نو بیا صدقته بیا به ما په دې باندې منښته وکړله چې رښتیا هم دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او هم فرمایي په دې حدیث شریف کې چې وانه حدثني ابو بکر په دې باره کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه داسې وایي ابو بکر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېد یقول دای فرمایل ما من رجل داسې یو سړی چې هغه یذنب چې کله ګناه وکړي ذنبا په داسې یو ګناه کې ګرفتار شي ثم يقوم او بیا ودرېږي الله ته فیطهر او پاکي وکړي یعنې اودس وکړي ځان پاک کړي ثم یصلي بیا ورته الله ته لمونځ وکړي بیا ثم یستغفر الله بیا د الله نه د استغفار او عفو وغواړي الا غفر الله له الله د هغې دپاره عفه کوي ثم قرأ هذه الآیات بیا دغه آیات ولوستل شو او د دې دپاره چې د دې دلیل وي چې عفه کوي الله تعالی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا هغه کسان چې فعلوا فعل کوي فاحشة د فاحش شي علما وایي فاحش دې ته ویلی کېږي چې ګناهګانې غټې هم پکې شاملې وي او کله کله داسې وي چې وړې ګناهګانې هم پکې شاملې وي هغه غټې ګناهونه کوي او واړه ګناهونه کوي نو په دې ځای کې اذا فعلوا فاحشة هغه کله چې فاحش عمل کوي او ظلمو او بیا تاسو ظلمونه کوي دا خلک انفسهم په خپل ځانونو باندې نو دا یو ظلم دی چې د فاحش عمل کوي او ظلم کوي په خپل ځان باندې ذکر الله بیا الله تعالی داسې فرمایي چې وذکر الله دا الله تعالی یاد کې فاستغفروا لذنوبهم او الله ته وایي چې زما ګناهونه ما ته وبخه ومن یغفر الذنوب او په دې هم پوه شئ چې هېڅوک مغفرت نشي کولی الا الله مګر الله یې کوي خو په دې شرط باندې ولم یصروا چې تاسو دوامدار ونه کوئ علام په هغه شي باندې فعلو کوم یو چې تاسو کوونکي یاستئ یعنې ډېر زیات اصرار پرې مه کوئ او همیشه دپاره مداومت په ګناه باندې مه کوئ ځکه یې مه کوئ ورباندې هم
يعلمون الله فتاسي باندې پوهیږي. نو بیا هم الله تعالی لکه حدیث شریف کې چې راغلی چې استغفار ووایي، الله جل جلاله دا آیات ووایي، ځکه آیات داسې ویلي دي چې الله جل جلاله معافوي ټول هر څه کله چې تاسو الله ته استغفار او توبه وکړئ. سورة آل عمران آیات یې اصلو پنځه دېرشم. د دې آیات سره فرمایي ابي بکر رضی الله عنه نه یو روایت شوی دی، هغه وایي ابي بکر عن ابي بکر رضی الله قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما أسر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ابي بکر رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک ډیر زیات دوام ونه کړي په خپل ګناه باندې او ډیر په قایم ونه دیږي په خپل ګناه باندې او یو قصاوي سره یو بجې او بیا د الله ته استغفار وکړي، نو الله جل جلاله هغه ګناهونه به بخي ولو که په یوه ورځ کې سړی اویا ګناهونه وکړي او نورو حدیثونو کې راغلي که شپه ورځ کې دا اویا ګناهونه وکړي نو بیا الله جل جلاله معافوي. د استغفار یوه دروازه ده چې الله جل جلاله هر چا ته وعده کړې ده او په هر وخت کې وعده وي، صرف د دې لپاره چې انسان څه وخت احتیاج شي او د دې خپل ندامت وکړي او د ندامت سره سم د الله جل جلاله رضا وغواړي، نو الله جل جلاله هغې ته عفو کوي. دا آیات شریف دغه ټول هر څه چې راغلي دا د دې لپاره راغلي دي چې زموږ او ستاسو مونږ داسې برابر شي چې الله یې قبول کړي په خپل دربار کې. د دې لپاره د مونځ کولو لپاره ډېرې طریقې او رغم نه دي پکار، بلکې هغه څه چې درته قومو الله دپاره به ودرېږئ، قانتین به ودرېږئ ورته، نه دا چې په یو شي او بل شي باندې کوئ. عن صبرة جهني قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په خپل بچو باندې منځونه کوئ. ان شاء الله دا حدیث به بیا په بل وخت کې شرح کړو او د دې دا دوه کوم دا درې حدیثونه مې چې وویل الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. زموږ په ډول راغلي او تاسو سره خبرې کوي. والسلام.